السلام علیکم دوستانو، محمد جاوید رحمانی یم. خیاطي مې په 12 بلاک 2 کوڅه کې موقعیت لري. ما نه د حمل یو 13 تاریخ چې د روژې 8مه ورځ وه، روژه ماتې ته تللم، نو غلا یې رانه کړې ده. چې کله د روژه ماتې نه بېرته راغلم، دوکان مې خلاص و، دروازې خلاصې وې، قلف پکې نه وه. چې ومې کته مال ته مې وکتلې، مال یې رانه وړی و، رختونه یې وړي دي، کم سے کم 2 لکه روپۍ پورې مال یې رانه وړی. نو دې کې د مشتریانو نومونه ول په دې مال باندې لګېدلي ول. هغه اوس ټول ما نه نادرکه شوي، نامعلومه دي، زه یې نه پېژنم چې دا د چا ول. زه غواړم چې مشتریان مې بېرته زما دوکان ته مراجعه وکړي چې زه ورسره خپل مشکل حل کړم. ما نن هم د خپل دوکان ته چې دوکان مې خالي شوی و، 1 لک روپۍ مال ما په قرض راوړی دی. نو غواړم چې خپل مشکلات خپل مشتریانو سره حل کړم، او دا چې چا دا بیکاره عمل کړی دی، نو غواړم چې خدای پاک ورته سزا ورکړي، او خپله یې پېژنم نه، د دولتي چارواکو نه مې هم دا هیله ده چې کوشش وکړي.